رحیم داد غریب ما د هوب د کرنیز شرکت د متخصصینو چې د زراعتي فعالیتونو د پیشرفت لپاره دلته فعالیتونه کوو او په دې کې مختلف فعالیتونه دي چې هغه مثلا د نرسریو جوړول دي، د بوزغلیو تربیه کول دي، د سبزیجاتو د بوزغلیو برابرول دي او په ګرین هاوزونو کې د رومیانو او د بادرنګو د تربیه کولو او د هغوی نه د محصول د اخیستلو لاسته راوړنه ده. فعلا د پاره چې په کومه نقطه کې موږ تاسو ولاړو سو دلته د شفتالو تخم چې د سرټیفیکیشن د کند نه راوستل شوی دی او هغه د کار د لپاره آمادګي نیولې ده. د کار د لپاره د شفتالو تخم د 500 او شپېتو ورځو په مابین کې د ریډیکل پر راوتو سره سمدستي موږ آزادې ساحې ته انتقالو اول ته کړو. کم تخمونه چې تاسو ګورئ دا د شفتالو تخمونه دي، دا د سرټیفیکیشن په کنده کې اچول کیږي، د سلیری ساتو د لپاره په اوبو کې په ذخیره د اوبو کې اچول کیږي. وروسته د هغې نه د انسیکټیساید او فنجیسایدو په استعمال سره د سرټیفیکیشن په کنده کې اچول کیږي. د سرټیفیکیشن د کندې په اچولو کې یوه طبقه تخم اچول کیږي او د پاسه پی بیا غټه لوړه شګه اچول کیږي. د لوړې شګې د اچولو نه وروسته بیا د پاسه د بوجۍ تاري بوجۍ یا د سنۍ یا تاري بوجۍ اچول کیږي. د تاري بوجۍ نه وروسته دته چڼکاو د اوبو یا د اوبو او پاش په واسطه باندې هر ورځ یو او پاش دته ورکول کیږي تر څو چې دا په یخ کې وساتل شي او د ریډیکل پر راوتو سره توانایي ولري. وروسته د ریډیکل د راوتو نه د شپېتو او اویا ورځو په مابین کې دا اصلي ساحې ته انتقالیږي. فعلا د پاره د شفتالو تخم د سرټیفیکیشن د کندې نه راویستل شوی دی او زه غواړم چې تاسو ته په هغه کې پوره معلومات درکړم. کوم تخم چې تاسو ګورئ دا د شفتالو تخم دی، د شپېتو او اویا ورځو په مابین کې په سرټیفیکیشن کنده کې اچول کیږي. کله چې د یخوهنې دوره برابره شوله وروسته هغې نه د شپېتو او اویا ورځو په مابین کې د ریډیکل په راوتو سره کومه ساحه چې موږ انتخاب کړې ده هغې ساحې ته انتقالو او هلته یې کرو. کومه ځمکه چې تاسې ګورئ هلته چې تاسې موږ او تاسې د شفتالو تخم ولیده د هغې تخم د ځمکې د برابرولو دپاره 2-3 ځلې قلبه موږ کوو، خو په ده کې ډیراني سره یا حیواني سره انیمال منور هم استعمالو او ډیفي یا توره سره هم استعمالو. د دې په خاطر چې ځمکه دغه 3 کلنه بستر دی او 3 کاله په ده باندې دا بوټی ولاړ نو په دې خاطر باندې حیواني سره ورته ورکو او کیمیاوي سره ورته ورکو. وروسته د هغې نه د تراکتور په واسطه باندې دغه خطکشونه چې تاسو ګورئ دا د قطارونو ترمنځ فاصله چې د 80 سانتي ده، خو د بوټو ترمنځ فاصله زموږ 13 سانتي ده. دغه خطونه چې موږ چې کومه خطکشي موږ کوو په دب کې موږ په دغه خطونو کې د 13 سانتي په فاصله کې تخمونه د شفتالو ږدو. وروسته د هغې نه د پاسه د تخم 2 چنده خاوره اچو، د تخم 1 چنده خاوره اچو. تخم باندې چې خاوره واچوله وروسته د هغې نه ورته د اوبو تدابیر نیسو او اوبه ورته ورکوو. کومه خطکشي چې موږ کړې ده د چرو په سر باندې په 13 سانتي کې د شفتالو تخم هغه تخم چې ریډیکل یې وتلی اوسي او خوله یې خلاصه وي هغه په 13 سانتي کې ږدو. وروسته د هغې نه د هغه د پاسه د خاوره په یو د تخم 1 چند 1.5 چند خاوره پې ورړو. وروسته د هغې نه د اوبو عمل ورته برابرو. کله چې تخم کېښودل شو د هغه د پاسه بیا موږ د خاورې یو کم اندازه اچو د دې په خاطر چې تخم لوس پاتې نشي او د اوبو یا د بل حشراتو په واسطه د منځه وینول شي نو خاوره پې اچول کېږي 1 چند 1.5 چند او وروسته د هغې نه د اوبو عملیه پې تکراریږي. لکه څرنګه چې تاسې په هغې ساحه کې ولیدل چې موږ تخمونه د 13 سانتي په فاصله کې ایښودل او وروسته د هغې نه د تخم 1 چنده 2 چنده خاوره پې د پاسه ورړوله. وروسته د هغې نه د اوبو سیستم شروع کېږي. کله چې آبیاري شو د آبیارۍ نه وروسته د 13 او 15 ورځو په مابین کې دغه ټوکېدنه د ځمکې سطحې ته راوځي. موږ او تاسې مخکې د دې نه د شفتالو د سرټیفیکیشن کنده، د شفتالو کرنه، د شفتالو بستر جوړونه هغه مالته ولیدله. وروسته له هغې نه د 6 میاشتو بعد د سنبلې په میاشت کې موږ استراتي پیوند یا ډارمن پیوند په شفتالو کې یعنی روزټاک هم باید د شفتالو وسیږي او ساین هم باید د شفتالو وسیږي چې د یوې کورنۍ نبات دی او د امراضو او فنګسي امراضو او یا د نورو امراضو نه خلاص وسیږي او جانبي عوارض ونه لري. وروسته د هغې نه شفتالو راوړو، په شفتالو کې پیوندو د سنبلې په میاشت کې. د جدي په میاشت کې بیا د ده نه قطع کېدنه کوو یا هیډ بیک کوو. وروسته د قطع کېدنې نه د جدي میاشتې نه په اوښتو سره د دلوي په میاشت کې بډ حرکت کوي چې تاسې په خپلو سترګو ګورئ. د بډ په حرکت کېدو سره 2-3 ځلې موږ لاندې مادري بډونه لرې کوو تر څو چې کنټرول شي او هغه اصلي هدف زموږ لاسته راشي کوم بډ چې موږ مقصد دی. د هغې نه وروسته بیا موږ نیالګی لاسته راوړو. کوم پیوند چې تاسې هلته په پټي کې ولیده او هغې نمو کړې وه د هغه پیوند په نتیجه کې او د هغې نه لاسته راوړلو سره موږ دا نیالګي لاسته راوړو. راتلونکې دلوي میاشت ته موږ ته هغه مکمل دا نیالګی راکوي، په دې اندازه باندې نیالګی راکوي چې لاندې نیالګی باید د مکمل ریشو سره به موجود اوسېږي چې مکمل ریشه ویستلي وشي. ساین او د روسټاک په مابین کې باید
زخم او امراض او حشرات باید نه اوسیږي او مکمل نیالګی باید د 80 سانتي په اندازه کې قیچي شي تر څو چې د نیالګي یا د ونې شیب د ټریننګ نه شروع کړو تر پرونینګ پورې مکمل ټریننګ ونې ته ورکول کېږي چې په هغې کې 4 شاخه انتخابېږي د 4 شاخونو وروسته بیا د پرونینګ دوره شروع کېږي د پرونینګ په دورې کې چې کله یو ځل پرونینګ دوره وشوه وروسته د هغې نه ونه لاسته راځي او په 3 کالو کې موږ ته میوه لاسته راځي په آخر کې مې ټولو قوریهدارانو او بزګرانو ته دا پیغام دی چې د نرسریو په جوړولو سره د بستر په جوړولو سره د سیټ بیډونو په جوړولو سره زیات کوشش وکړي او تخم د داسې باوري منابعو نه واخیستل شي چې هغه په فنګسي امراضو باندې اخته نه اوسیږي او حد اقل تخم باید د په سلو کې 90% 80% د ټوکېدنې توان ولري یا د جرمنیشن توان ولري وروسته له هغې نه کوم نیالګی چې دهقانان باغ ته انتقالوي او کوم نیالګی چې دهقانان په باغ کې کري باید سالم او ساین او رستاق او د مکمل ریشو سره موجود اوسیږي دهقانان باید بستر په داسې یو نرم او تقریبا 3-4 دپې دا باید قلبه کړي وروسته د هغې نه حیواني سره ورته واچول شي د حیواني سرې نه وروسته DAP یا توره سره ورته واچول شي تر څو چې بستر ځکه دغه بسترونه چې دي د تخم په ټوکېدنه کې د بستر مهم رول دا دی چې بستر مکمل ورته نرم او د اوبو د جذب قابلیت ولري نو دهقانانو ته مې دا پیغام دی چې سالم تخم او د فنګسي امراضو نه پاک تخم لاسته راوړي